نخی د خاوند خدمت ها خدمتونه کم دي او چې څومره خاریې ته نږدې کېږي د هوټل ډوډۍ به خورې ډوډۍ موډۍ دله نه پخوي د هوټل به خورې ډبل ډوډۍ به خورې ډوډۍ کوم دی دې زمانې ښځو له ډوډۍ چل ور دي د خبره چې سپیا کې به رالي سپیا کې په تنور کې به یې دله غونډه پورې کوي ډوډۍ نه غزولی شي او نه وړاغه کېلی شي او نه د وړو په چل پېږي اوس خو لا دا مشینونه راووتل آټا ګوندنے کا مشین د وړو هغه ګلو مشینونه پکې راووتل وړو به هم په مشین هغهږي ای صاحب وړو په مشین پخل اوس پکې دا هم راوتېري چې وي ډوډۍ هم په دغه پخېږي په مشین پخېږي سمه دی دا ډوډۍ په مشین پخېږي وړه په مشین پخېږي ګیس ولګېد صاحب دړې به وي او ډزار به ختېده هر چا کره به په کور کې ترخس پرته وه او دړې به وي په هغې باندې به دا دړې زمونږ ترور و خدای پاک دې وبخښي الله دې په قبر انوار نازل کړي په خدای یقین وکړه دا زمونږ والدې صاحبې دا دړې او دا غوجل به و دا ټانټې به وي دا د غوجل هغه دغه به یې راغېشته خشاک او اور به بله اوس خو صاحبه وایي نه ماچس نشم بلولی هغه انګیټی راوړه چې هغه ټک ورکې او بلیږي او ټک ورکې او مړه کېږي ما که خیر ګورو که داسې ماشین راووته چې دا نوړی دله دې کوکۍ له را رسوي نو سم خوند به وکړي چې داسې راووته چې په خوله کې دننه یې دله راوړي او بل مشین هم د خدای نه غواړو چې دا پېشخوندم نه وی نیازبینه پېشخوندم نه وی چې هغې وله معده کوي او په دې تولو کې ورزور وټوکي بس خوره دا د خاوند خدمت کوي ټیلیفون ورپسې وکړي چې راځې ځان سره تیار یې ډوډۍ راوړه ټیلیفون برپسې وکړي ګورې تا میلمه مې دی چې راځې هلته نه وله تیار نه خو وروجې هم تیارې میلاوېږي هر څه میلاوېږي تیار وله بریشي جانه خدای قرآن ته وګوره ښځه ونه کړي پام کوه بیا همدا خبره ته وایي چې راځې ځان سره ډوډۍ راوړه چې راځې ځان سره روجې راوړه دا دې ورته وایي چې ما یو میلمه را روان دی یا دوه میلمانه دي ابه پکې ځان هم میلمه نه کړي وایي سړي ماشومان هم ټول اوږي دي یو پنځو شپږو کسو راوړه خدمت خذو په خدای قسم جنت ته به ځي دغه ښځې د دې ځای نه به غټه تخته په سر کړه او کندې له بدلې او د کندې په غاړه کې به یې تختې ښودې او صوباړې به ورسره او خوټکوانې به یې په خدای قسم باندې کړی خوټکوانې پېژنئ تاسو پېژنئ ټیم به یې وړی او دا زمونږ کنده به ټوله ډکه وه د جمعې په ورځ ټیمانو ته به اور بل کړی و ټیمانو ته دا غټ غټ ټیمان او هغې کې به جامې پرتې وې صابون یې پکې ټوکړې کړې وه به خوټکېدې خوټکوانې به یې ورته وي او د دې کندې په غاړه به زنانه وي سړي به نه راتلل وایي نن ښځې جامې انځي او صوباړې به ورسره په هغې به یې ډبولې ډبولې او خیړتي به یې کړې قسم په خدای مې لیدلي ښځې به هغه تخته په سر وه چې راتله به د پاسه به پې جامې پرتې وې شرطي شوې او بل به هغه ټیم کې په بالټي کې جامې پرتې وې کور ته به راتله سړو ښځو ته کتل چې سړو ښځو ته نه دي کتلی ښځو سړو ته کتل حیا وه پکې غټ غټ واړه به بې پرتوګه ګرځېدل پرتوګونه نو کمیسونه به غټ غټ واړه به صاحب د شپږو اوو کالو ماشوم به سنت او چې سنت کړی به لمن به په دواړه لاسونو نیولې وي یو د لمن په پولیس کې په یو لاس او بل په بل ارت په روانو په دې لارو کوڅو کې الکه حاجي صاحب دا خبره ټیک پوپ کړه تا ته وایم تور لالا دې خدای وبخي دا دې خوشته و هغه په دې ماشومه لمن اړول دا حقیقت ده اړو وو ته کنزل کول تور نریسو تور لالا او ماشومان به لمن اړول او بیا به پرتګونه نو کنه لمن به راواغه ته به سټ کیو تاړل او وړو ستا مور او ستا غو ته خندل جنگ جګړه نه وي مینا وا محبت هیڅ نو چې دا ما په ځلنګ والے واړه ځکه نو سوال وته تا دماغ ته د خځې کنزل والے وکړل هیڅ په خدای قسم کې خذو خدمتونه کړې دي خذو کار کړی دی خذو دړې کړی دی خذو تنورونه اچولې دي
خزو صوبانی دا بولی دی چې غوبل باندې او دې خزو ویشلې پخولې او دا به وړې او چې لو به ودا به دې خزو به دا سيزونه وکول جنت ته به دي دغه خزو ټوله غوجل یو دا ارس ساروی به خلکو ساتل دا دې خزو کړی دي سړی براله شیبه وږي به وټا کول اوس ماشین راواله بس وږي ورواچه او اخواته توقیو دې خوا دا بس ټول ورځ بسړی راولل غټه کوته کې بارچا کار پرته وږي بیٹا کول چې بیٹا کول سړی بلال بیا وته دغه خزه ناشته وي او جوار او دانه به پاکول او چجونه وو سراشه دې زمانه خزه تا وسوسله نره جامې راوړل چې خنره جامې وي او په یو جوړه مې کارم نه کېږي صاحبه چې ته هغه د ترور له لور د ماما د نوسۍ د کړوسۍ لور چې ته لرې به وادي ماله به شپږ جوړې و جوړې به یا ښځې په شپږو اووه څه کې نه که نه دا یو پکې د واده دروازې ده دا یو د ولیمې ده دا یو پکې د نکریزو د شپې ده دا یو د میلمنو ده دا یو پکې د خپې ارت ده دا یو پکې د خپې تنګې ده ملک وی چې خراړ روان که څنګه ده لکه کارخان روان که وی بدنام کارخان دی هغه لوبه ده دا خبرې دی پورې کوم چې زنانو ته ووایه چې خدای ته وګوره په کور کې د حیا ژوند تېر کړې د خاوندانو خدمت وکړې او قدر وکړې عزت وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوره دا حدیث کما دا ادر کوله او دا الله نه ما سوا بل چاته سرخ کا تقول او سجده جهز وا لامرت النساء ان يسجدن لبعولتهن ما بخذ ته حکم کړو یقبل خاوندانو ته سجده وکړي نن سبا خذ سړی وته سجده لګای د خذو سجده خو من دي سجده خو غیر الله ته من ده ما به حکم کړو چې سجده وته ولنه تا چې کور تراشي نو لاول وی پلان کې د خوراسي چې پخپود له پریوز چې سلام په در باندې واچوم دام پروند عمره نه راغلي تاسو کا لومبي سلوټه خده تا کړی دا محمد دا عمره نه راغلي زه خو پاکي خبره کوم درته دا محمد راغلي دا لومبي چر او التم دا ماته وختي لګي په لاس په ګوان دي په خدای یقین وکړي اسم یادو بغیر د خزه بیت الله نه تاویدم او خلق لبیک او ما به د پلان کې مور د پلان کې مور لبیک د پلان کې مور لبیک د پلان کې مور لبیک د پلان کې خاطر مې دا غال لبیک اللهم لبیک مو وای خدایا تا ته حاضر امین وی لبیک د پلان کې مور لبیک د پلان کې مور آی یادو ساته سپېړه یو لاس نه خېږي د دوه چو جنگي سپېړه سړی به رسول الله مبارک پچان جون دیر کوي خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی وی تاسو ټول کې بهترین زم زه خپل خزه سره او د بچو سره خپل جون دیرو بهترین او چې څوک د خزه سره خجون تیری دا بهتر دی او خزه د خدیجه رضی الله تعالی عنها مثال ده حالته چې او ختم ما وي خدایا نو خدیجه رتا ول خدای وعده کړی د جنت د پکې سن شم ویل خو زم پکې الله ځان شاملوم پروردگارا په جنت کې چې د لوړ مقام حضرت خدیجه له او دمو په خزو کې مدقه صفت پیدا کا چې کوم په حضرت خدیجه کې دی وته نو چې سړی بس کنه کور عبادت کوو کنه دا دومره لري سک او زه خو تاسو نشم راوړی او دا او نیاز بیل لوي شوی په مالدار کور کې لوي شوی دا مالدار خزه دا نوکرانی وینځي غلامانی لیکن دا خدمت مخفل دا نه چې غلامي نشته دا وخت کې غلام دی زید ابن حارثه لیکن دا کا خدمت د غلام په لاسم نه کوي دا ما خاوند دا خدمت ولې مخفل دې ته خزه وای ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په مال جبرئیل راغه او مال زیر راک او ما ته وای چې حضرت خدیجه له زیر ورکا چې الله پاک په جنت کې دی له یو محل تیار کړی دی چې هغه محل د یوې ملغلره نه جوړ دی پیوند او ټانکه پکې نشتا نه به پکې غمی نه به پکې تکلیف نه به پکې ستړی والی اصله دا دومره خدمت
دا ورته نه و چې سړی دا څه کې عمر راځو بس کور عبادت کوو خدای ارزښت او دلته کوو بیت الله سره کوو هغه وخت کې خو د پیغمبر علیه السلام مخالفین څوک نو دا ورته نه وایي بلکې خدمت یې پرېږدي چې دې خپل خدمت وکړي هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند یې تهجد کوي او دی ودا ولا اوبه ګرمې کوي هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند ته جانماز واچوي هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند عبادت کوي او دا په عبادت کې لاس ورکوي هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند د قرآن حافظ او دا ورته تلاوت وروه چې زم د ورته غوږ کېده هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند عالم دی دې ته وایي دا کتاب راوله او دا کتاب راوله او دا کتاب راوله زما والدې صاحبې ما ته وی او دا مې بابا جیم وی الله دې په قبر د ټولو انوار نازل کړي وی ما ته به دا کتاب راوله نو مال خو هغې خو علم نو کړی هغه زمانه کې علم کم دی وی ما د کتاب ختم نه پوهېدم نو ما پې نښې پلان کې کتاب راوله نو ما ته به د هغه کتاب د هغه نښې نه پته وه چې دا پلان کې کتاب ما به راوله شي بهر کې زمانو دغه خدیجه رضی الله تعالی عنها او چې کله حضور پاک له خدای پاک پیغمبري ورکړه 40 کاله بس عمر 40 سال د حضور پاک 25 اوس دې وخت کې د حضور پاک عمر 40 ته او د دې عمر کم ځای ته ورسېد 55 سال ته ورسېد نو چې رسول الله مبارک کله راغی نو لرزېد او فورا حضرت خدیجه ته وی فما صادر واچوي الا فما زملونی ما صادر کې پټ کې اوره پیغمبر سونه عزت کوي زملینی نه وای یو کستا خبره کوي نو زملینی جمع تا یعنی تاسو را باندې صادر وای یو خزه دا د جمع لفظ استعمال لکه خزه ته ته دا کار وکا او چې یو خزه وای تاسو دا کار وکې او د جمع صيغه او بیا د مذکر د جمع طالبان په کوي لیکل لوی عظمت او عزت ته ما صادر دا یا رسول الله زری په صادر واچو دا وته نو چې څه چل دی او څه مسله ده نه دی وخت کې خاون راشي نه جوړ صادر راوچو غږ مکو بس صادر کور واچو چې صادر یې په واچو او یرا غبرهټ لري شو نو بیا دې تاسو کو څه چل دی نو خیال ده نو رسول الله مبارک وته ټول اولوي چې دغه په غار حرا کې فرشتہ راغله هغه فرشته مالا زورونه درې ځله راغله زمه شق صدر زی په وزن په طول د خلق سره او تللم او زه به درون شوم او بیا غي فرشتي بلې ته وی چې پرېږه دا غیبی خلق بدتل یو چابړي کې وزو بل چابړي کې وزو په درنېدم هغه بل فرشته نور ته وی مې تل کدا ټوله دنیا پر یو چابړي کې واچي او دا سړی په بل کې واچي دی په وزندار او درون وي او زما سینه وشوله اړیر علی صفات وی وینځه او بیا راته دا آیتونه چې اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خدیجه ز خو یریدم پزان او یریدم ما وی چې خدایا دا درې زله زور راک ما سیرانه وستا ځان له خلقو ور خدیجه سونو خیره اوس کبل خدو یو سړی به ګور دغه ته بیا لار نشي ښا مقدر دا وای یو سړی ګوري پام کوه او ګوري پام کو څوک دی لمړ دی کیو څوک دی خوګ نه کیو دغه ته بیا لار نشي ګوري پام کوه خبر دی و یارای د دې زمانه خزر حضرت خدیجه و تصوی کلا اس کے فکرونه کې مخ کې یریګو مرستو یریګا اس فکر چونه کی ولی ته چې کم کارونه کې دا کارونه چې څوک کوي دا انسانان هم قدر کوي او خدای پاک هم قدر لحاظ کوي ته خو د خلقو نه بوجونه اوچته ته خو د یتیمانو خدمت کې ته خو د کلو خدمت کې ته خو خلقو سره صله رحمی کې ته خو د قرضداري خیال ساتي خلاصه دا چې پتا کې کم انسانیت دې انسانیت بچا کې نشتا د انسانیت هر پہلو در کې پروت دی یو کامل شخصیت ہے یو کامل انسان دی انسان ہے بلا رسوک روانی ته زر پیټه والی په خپل وګي په سړی دړ من دی لاړ شي هغه سره هغه درد شعر کې او سره خپل میان کې شریک کې هغه درد کم کې معنوي او ذاتی ټول بوجود د خلکو نو چته او سره رحمی کې ټول قوم د رشتہ دار دی خپل دی غیدنه خوشاله دي
او چې چا باندې مصیبت راغلی دی تا ورسره کومک کړی دی ګوره ډاډې ورکړه رسول الله مبارک فکر مه کوه والله لا يخزيك الله ابدا زما دې قسم د الله په ذات دی چې خدای به دې چته شرمنده او رسوا نه کړي داسې ډاډې ورکړه ښځه دې ته وایي چې خاوند له ډاډ ورکړي ښځه دې ته نه وایي چې خاوند ویاروي ښځه دې ته نه وایي چې خاوند له نور پریشانی زیاته کی ښځه دې ته وایي چې خاوند له ډاډ ورکړي د خاوند لړه مضبوط کړي خاوند سره ودرېږي او بیا ورته داسې کار کوه خو پوه وه چې دا څه پیریان نه دي او نه سره پیریانو اثر دی بله مسله ده ورقه ابن نوفل د ترز وی رضا غله دی بوزه د پخوانو کتابونو مولا دی د دې علاج هغه سره دی چې هغه له بوته حضور پاک ورته ټول خپل الوي نو هغه ورته وی دا هغه فرشته و چې په موسی علیه السلام نازل مبارک 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 ارمان یو وخت براشي چې تا خپل قوم د خپل وطن نه مجبوري او باسي بری ارمان چې زم چې زره مدد وکړه ما به قوم وباسي ولی حضور پاک خو د مضبوط قوم سره تعلق وو ما به وباسي او ته چې کوم خبره کې دا خبره سوکې نه سره خلک دشمنه کوي او دشمنه کې بیا خلک د وطن نه مزوزي او باسي بری درې کاله وه نه رات د سیر درې کاله پس بیا وحیراله او مغه فرشته وا یا ایها المدثر نازل خلاصه دا چې په ټولو کې لومبي ایمان پر رسول الله مبارک په خزو کې حضرت خدیجه لومبي ایمان په کشرانو نابالغ والکانو کې حضرت علی په غلامانو کې حضرت زید ابن حارثه او په مشرانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله دې ته خزو وایي او چې کله حضور پاک دا شیب ابي طالب کې درې کاله تیر کړل کافرانو بایکاټ کړو دا خدیجه وسره سخت حاله او نو پانه به دا غریبانه جوړه شو بیا ولې دا نو پانه به خپل کابل او در به دا به خپل دا بیمار او بیا د هجرت د نبوت په لسم کال ابو طالب وفات شو د پیغمبر ډېر لوی ډاډو او د ابو طالب نه یو څو ورځې پس حضرت خدیجه وفات شو یو څو ورځې پس د 55 کالو په عمر کې وفات شو نو رسول الله مبارک دغه کال تعامل حزن وي د غم کال ولې په دغه کال د طائف سفرم پیښ شوی په دغه کال ابو طالب هم لاړ او په دغه کال د بیبي هم لاړ او پیغمبر علیه السلام په خپل قبر ته کوزه کړه په خپل قبر ته کوزه کړه په لحد کې کېښود او د مدینه منورې چې کم قبرستان د جنت المعلا پاغه کې اوسم قبر دفن قبر دی حضرت خدیجه عائشه صدیقه فرمای وی رسول الله وی مدینه ته حضور پاک کې لاړ وی رسول الله مبارک بکله یو ګټ چیلې لال کو کومه خدای چې د خدیجه دوستانه وی غیله به غوخه لګل او یو ځل یو خضر روانه وا د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور وا وی چې رسول الله مبارک قتل داغه چال د خدیجه پښاو وی دا څوره پیدا وی د په پېښما اوه وی ما خو یک خدیجه را د خو پلان کې او خط او چې کله به د خدیجه ذکر راغی رسول الله مبارک ور پیدا او چې کله د خدیجه لور و د حضور پاک زینب ابو العاص واده په بدر کې ابو العاص گرفتار کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو العاص ته وی فدیه ټول قیدیانو نه فدیه واغشته ابو العاص زومه خپل زومه د دې وخت د حضور پاک لور په مکه کې ده د ابو العاص په نکاح کې واغه زمانه کې د مسلمان نکاح کافر سره جایز نو چې فدیه راته کنه یو فدیه صاحب دا د فلان کی فدیه ده دا د فلان کی جرمانه ده د فلان کی د ابو العاص چې کله را ورسید صاحب دا د ابو العاص تا د زوم فدیه ده نو چې پیغمبر علیه السلام متو قتل نو پجړا شو صحابه دا خیالو کې دا ځکه جوړ جاړي چې د زوم فدیه ده په خپه شو په زوم او د لوري راولېګل کنه لا لوري په مکه کې د زینب زر صحابه وي سب خپکه غما کدا فدیه د ابو العاص ستالور راولېګل
نو کدا واپس کې مونږ نه لمون طرف نه اجازه ده وینا نه فدیه خو باید انصاف نه وکړه او مال جړه په یو بل سي زراله وې زما لور مال یو درشن راک یو اشاره رااله هغه کې یو میل د پاسه پروت دا هغه میلو چې کله زینب ودیدا نو حضرت خدیجه د خپل غاړې نه اوستو زینب ته په غاړه کې شو چې زما بیبي خدیجه کله دا زینب رخصتول ودیدا دا د خدیجه میلو دا غي د غاړې نه اوستو خپل لور زینب ته غاړه کې واچو نو ما ته زینب یو اشاره راکړه چې بابا ما نام فدیه غواړي چې کم امیل لاله خپل مور خدیجه را کړې و غامیل پکې وان ما ته هغه منظر یاد شو خدیجه چې غاړې نه وباسي لورته اګه تاسو خو خیر نه یو امیل به واپس باقی فدیه باندې انصاف نه وکړه دومره مینا او د ټولو نه لوی منقبت سدي زمانو لوی منقبت عائشہ بی بی فرمایي وکله به تماوي چې عید الله رسوله په دنیا کې بل خزنه وم دا یو خزه ودا بوډه چار وخت ذکر کې بل نو وی ما ته انها كانت وكانت عائشہ دقه یو خزه په دنیا کې دقه یو خزه عائشہ پتشتا خبره چې اوزل حضرت جبريل را ما ته وی چې هغه د خدیجه را روانه ده هغه د خدیجه را روانه ده او الله رولې قلم اقرا ها من ربها السلام دا الله د طرف نه خدیجه ته سلام وایي دا الله سلام اوه دا ډېر لوی مینا ده دا ډېر محبت ده دا ډېر لوی اعزاز ده دا ډېر لوی خوشحالي ده دا دومره لوی منقبت ولی الله پاک ورکړي دا صرف او صرف په دې وجه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی خدمت یې کړی ډېر لوی عزت د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټولو ښځو کې بهتره ښځه حضرت خدیجه بنت خویلد په ټولو زنانو کې د دې نه بهتره ښځه بله نشته او دا په جنت کې ما سره دا مشر بیبي و د حضور پاک او دونه ورسره مینه و چې ردی په جون حضور پاک بله بیبي نه وکړه خپله ځوانۍ ټوله زندګي دا دې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره تیر 50 سال حضور پاک عمرو چې خدیجه وفات شوه هغه 65 سال عمرو د حضور پاک 50 سال یعنی د نبی علیہ السلام مبارک 15 کاله زندگی ور سره تیر شوه سالور زامن څوک درې یادای دا طاهر او طیب څوک یو دي درې زامن طاهر او طیب او قاسم دته پیدا او سالور رونه زینب رقیہ ام کلثوم زینب رقیہ ام کلثوم او حضرت فاطمه رضی الله تعالی دا تلونه ته پیدا نو دا امهات المؤمنین دي د دې متعلق مس خبره درته وکړه د حضور پاک بیان او د نور امهات المؤمنین واقعات ان شاء الله مقراله بیا بدرته وکړه الله دې مونږ له زمونږ په بیانو کې زمونږ په خزو کې الله تعالی د شریعت مطابق د خاوندان او د بچو د خدمت جذبه پیدا کړي او رب العالمین دې کله چې کوم الکانو خزي نشتا الله دې ول صالح دیندار بیانې ورکړي کوم جنا کو خاوندان نشتا خدای دې ول صالح خاوندان نصیب کړي د قاسم خیلو د کندي او صفدر استاد بالکل وفات شوی صفدر استاد زمونږ د جمعات مختدی جمعه منزله تر سوچ غریب راتلې شو دلته براتو تر سوچ راتلې شو الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي الله دې ټول وارثان د صبر او د محمد عمر کورونو په قادر وفات شو په قادر مې خساره او بیماری ډېر غریب تیر کړی د الله دې وبخي
او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د میروزو د کندي او بالکل ضیاءالحق استاد زموږ د مولانا عبدالحق صاحب دغه بچیو زوی وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د چارباغ نادر شاه وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالي نصیب کړي د یو مسله تنګي کې څه مسله د دعا غواړي دعا وکړه چې چا څه مسائل دي الله هغه مسائل په خیر او خوشاله بدل چاته څه پریشانی وي الله پریشانی په خوشالو بدل کړي الله کده چا په کورونو کې رواني دي تر رواني پر وګ باندې بدل کړي د چا یو بل سره حسدونه بغضونه دي اختلافات ته الله پر وګ بدل کړي الله موږ د مخلوق د شر نه وساتي د فتنګرو د فتنو نه وساتي خدایا د مخلوق د شر نه وساتي یا الله د بد نظر او د بد نظرو نه وساتي یا الله کده چې اولاد نه اولاد ورکړي کده چې نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي الله د دواړو جهانو خیر نصیب کړي الله د دواړو جهانو د شرونو نه وساتي الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کړي الله د دنیا او آخرت د فتنو آفتونو او د مصیبتونو او د غمونو نه پامن کې وساتي یا الله ته زموږ ناراضي شي یا الله ته زموږ ناراضي شي الله زموږ زنانه ولله حیا صادر ورکړي پسرونه د حیا صادر ورکړي د خپل خاوندانو له سي خدمت توفیق نصیب کړي او خاوندانو له پکای چې خود سره ظلم نه کوي زیاتې نه کوي خدای پاک دې ټولو زموږ تاسو د خیر برکت ژوندۍ نصیب کړي زموږ آبادرم دې تلې دې عمره خدای دې نورم دې دوستان تلې الله ټول په خیر او عافیت راوستي او چې چا کړی دی امین دی ایرون مرګري د ټولو دی الله پاک قبول حاجی د دوی تر دا شیر عالم وفات شوی دی پنده کې خخ کړو دغه نوم یو دا څنګه حبیب الرحمن الله دې وبخي الله دې اخرت خوشاله نصیب کړي والله دې ټول بچو له صبر برحمتک